السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو، ستاسو د روغتیا او د ښه صحت په هیله زه نن بیا هم تاسو ته د یوې جالبې ویډیو سره حاضر شوی یم. د دغې ویډیو عنوان دی د هګۍ 5 جالبې روغتیایي ګټې. آیا تاسو د هګۍ له دغه 5 جالبو روغتیایي ګټو خبر وئ؟ که نه وئ خبر، نو نن به تاسو په دغه ویډیو کې له ما سره یو ځای دغه روغتیاوې وګورئ او په یاد یې ولرئ. اول، هګۍ د اعصابو د روغتیا په ساتلو کې ډېره مرسته کوي، ځکه هګۍ د کولین نومي موادو غوره سرچینه بلل کېږي. کولین د اعصابو د انتقال سیستم په پیاوړتیا کې مهمه ونډه لري. هګیو کې شته ویټامین بي د اعصابو لپاره دفاعي سیستم جوړوي. همدارنګه د هګۍ زیړ په خاص اندازه فولیټ لري، کوم چې عصبي حجرات فعاله ساتي او ورسره د اعصابو فعالیت له پخوا چټک زیاتوي. دوهم، هګۍ د هډوکو پیاوړتیا او وده کې ډېره مرسته کوي. همدارنګه په هګیو کې شته کلسیم او فاسفورس نومي مواد د هډوکو په پیاوړتیا او کلکوالي کې زیاته ونډه لري. دریم، هګۍ په خپل ځان کې په زیاته اندازه پروټین لري چې د عضلاتو پیاوړتیا کې زیاته ونډه لري. همدارنګه د بدن د اضافي وزن د زیاتېدو په مخنیوي کې مرسته کوي. په یوه ورځ کې باید له 3 دانو څخه زیاتې هګۍ ونه خوړل شي. نو ځکه یې ځینې ورزشکاران او د کلب استادان ورزشکارانو ته د رژیم په حیث د هګیو خوړل بیانوي. څلورم، د هګۍ خوړل د ویښتانو او نوکانو د روغتیا لپاره تر ټولو ښه خواړه دي. په هګیو کې شته سلفر او امینو اسید نومي مواد د نوکانو د پیاوړي کولو سربیره ویښتان هم پیاوړي او ښکلي کوي. پنځم، هګۍ خوړل د سترګو د لید په زیاتېدو کې زیات اهمیت لري، ځکه په هګیو کې د لیوتین او زیکوزاتین نومي موادو شتون لري، کوم چې سترګې له مختلفو ناروغیو څخه ساتي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.